د اسلامي امارت زندانونه د دیني او عصري زده کړو مرکزونه دي. په همدې موخه د التنویر فکري او فرهنګي ادارې د میدان وردګ ولایت مرکزي زندان کې د توبې اهمیت تر نامه لاندې یو ورځنی سیمینار ترسره کړ او زندانیانو ته یې په زندانونو کې د ژوند او الله تعالی ته تایب کېدلو په اړه هر اړخیزه معلومات ورکړل. نن ورځ میدان وردګ ولایت زندانو چارو سمون امریت همداشان د تنویر فکري او فرهنګي ادارې د توبې د اهمیت تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار په لاره باندې اچولی و چې انشاءالله ډېر مفید و او ډېر څه اخذ انشاءالله تعالی د موږ زندانیانو ورونه وکړو او په آینده کې انشاءالله تعالی موږ پلان لرو چې دغه رقم نور سیمینارونه او نورې سیالۍ په لاره باندې واچوو. الله رب العزت په یوه بانا باندې مدرسې ته راوستلی د دغو سرو زرو د وخت نه ښه استفاده وکړئ، زده کړې هم ښې وکړئ، توبه هم خدای ته وباسئ. چې راغلي وو دغه سیمینار یې جوړ کړی و، خدای تعالی دې ډېر ډېر اجرونه ورکړي او دغه نظام ته د خدای بقا ورکړي چې همدغسې علما بیا موږ او تاسو ته راولېږي او د موږ او تاسې د اصلاح لپاره د موږ او تاسې د ښه توب لپاره بیا بیانونه وکړي. زندانیان وایي دا ډول برنامې او سیمینارونه ورته ډېر ګټور دي. زیاتوي چې په زندان کې ورته د هر ډول زده کړو زمینه برابره شوې ده. دلته د محبس په داخل کې د دیني حلقه او د قرآن کریم د حفظ لپاره سیمینارونه او پروګرامونه په لاره باندې اچول شوي دي او دغه نننی سیمینار شو د تنویر د فرهنګي ادارې لخوا مختار شو د توبې او د توبې د ګټو په باره کې و د توبې تعریف یې موږ ته وکړلو او د هغه مفهوم او اهمیت یې موږ ته واضح کړلو. د استادانو او علمای کرامو څخه ډېره مننه کوو د مشرانو نه. روز مازی جلسه بسیار پندهای آموختیم، اساتیدی بودن که در اینجا به ما گپ زدن درباره اهمیت توبه گفتن و خواهان از این هستیم که در آینده همچون جلسه‌های ایجاد شود جور شود از طرف نهادهای فرهنگی که در اینجا هستن. د التنویر فکري او فرهنګي اداره ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به هم د زندانیانو لپاره په بېلابېلو برخو کې سیمینارونه او سیالۍ په لاره واچوي.